السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، تېره ورځ رحمان الله ګربز د هند پریمیر لیګ یا IPL کې ډېره زبردسته بهترینه لوبه نندارې ته وړاندې کړل چې لوبه یې د شاهرخ خان په مخ کې نندارې ته وړاندې کړل. 50 سیزه یې جوړه کړه. لومړنی افغان لوبغاړی سو چې د هند پریمیر لیګ کې 50 سیزه وهي او د لوبې څخه وروسته د شاهرخ خان سره ولیدل. د شاهرخ خان سره یې د لیدلو په اړه خپل احساسات شریک کړي دي. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. انشاءالله د رحمان الله ګربز دغه احساسات تاسو سره شریکوم. رحمان الله ګربز وایي دا زما لپاره خوب او خیال و چې د شاهرخ خان په مخ کې د کلکتې لپاره ګټونکې لوبه وکړم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې اوپنر توپخونکی رحمان الله ګربز تېره ورځ په IPL کې د کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې لپاره غوره توپخنه وکړه. لومړنی افغان لوبغاړی سو چې په دغه لیګ کې 50 سیزه وهي. هغه تېره ورځ د رایل چیلنجرز بنګلور پر وړاندې په لوبه کې په 44 بالونو باندې د 4 او 3 شپږیزو پر مټ 50 منډې وکړې چې دا په IPL کې د هغه دویمه لوبه او لومړی 50 سیزه یې ووهله. د دې لوبې نندارې ته د کلکتې لوبډلې مالک او مشهور فلمي ستوری شاهرخ خان هم ورغلی و چې له لوبې وروسته یې ګربز په غېږ کې ونیوی او هغه ته یې ډېره مینه ورکړه. همدغه راز رحمان الله ګربز له لوبې وروسته دا هم وویل دا زما لپاره یو خوب او خیال و چې د شاهرخ خان په مخ کې د کلکتې لپاره یو ګټونکې لوبه وکړم. ګربز په خپله فیسبوک پاڼه هم د لوبې په اړه خوښي څرګنده کړې ده. ویلي دي په خپل کور کې کلکتې په کوربتوب ستره بریا الحمدلله له خپلې کارکردګۍ څخه ډېر خوښ یم. په پای کې د شاردل ټاکور او رینګو سینګ زبردسته توپخنه وکړه او زموږ د سپینر بالرانو لپاره هیڅ د ستاینې الفاظ نشته. رحمان الله ګربز دا مهال په 126 لوبو کې 3183 منډې جوړې کړې دي چې اوسط یې 25.8 دی او سټرایک ریټ یې 1.14 دی. همدغه راز 19 50 سیزې او 1 سلیزه هم وهلې ده. په یوه لوبه کې 125 زیاتې منډې جوړې کړې دي. بلخوا رحمان الله ګربز په شلوريزو لوبو کې یو بل ویاړ هم خپل کړ. هغه په دغه فارمیټ کې 200 شپږیزې پوره کړې چې دغه کارنامه یې په 126 لوبو کې پوره کړه او ترڅنګ یې 209 څلوریزې هم لري. همدغه راز رحمان الله ګربز په 140 لوبو کې 1019 منډې جوړې کړې دي چې اوسط یې 24.15 دی او سټرایک ریټ یې 140.15 دی. همدغه راز 15 سیزې یې وهلې دي او په یوه لوبه کې 7 زیاتې منډې ترلاسه کړې دي. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.